वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जो अफरा-तफरी है, इसके पीछे वर्दी है, जो मारा-मारी है, इसके पीछे वर्दी है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ز د خپل قوم د پښتون قوم چې څومره خلک ځلې دي کاندې جنوبي پښتونخوا چې د پښتني د علاقې د پنځ کونج لرغلی خلک د ټولو زه شکریه ادا کوم. ملګري خبره درته وشولې مېر هنه رضا هندو ډېره ویزداوي هنه ورته مخه څو خبرې وکړلې دا نن ورځ په میز اولي ورځ نه دو چې وایي چې په دا نه مخته میز دا ورځ نه دي لیدلې دا ورځ میز په څو وره لیدلې دي او بیا د الله په فضل سره قوم ته هم پته دو او حکومت ته هم پته دو چې میز مالک ته وړه ورکړې دو خو د دغه خوره چې دا خوره د میز مور دو د دغه خوره د قدري چې دا د مور په قدرې دو دغه نامیش په څټ شوي نه یي. زه نن په حقیقت درته ویلوړ یم چې دا ورځ سبو د ځون سره یا د علاقې د نورې مشرونو سره دا ورځ زموږ ویني. حکومت په یوه خبره باندې سر خلاص کوي چې داسې ورځې وي چې خلکو مړ شي خو چې بالکل فتحات څوک نشول ورتللی دا د دغه قربانۍ چې په دا وطن کې ورکېږي چې هر چا ورکړي دي دا د هغه تسلسل دی چې نن خلک په جمع کېږي هغه خلک چې بدامني غواړي په جواته په ډالې باندې ګرځي او چې څوک وایي چې په وطن کې د امن روشي داسې مړ کېږي. په دا خو د ټوله سر خلاص دی چې حکومت که چیرې امن غوښتلی حکومت په یوه نه یوه شکل کې څوک یې په څوک شکل کې دی څوک یې په څوک شکل کې دی لکه محسن چې خبره وکړله حکومت زورور دی دا 300 قسمه په شکل کې خلک موجود دی خو بنیادی کلا د میز د حکومت ریاست نه دو او د دغه شهادت ذمه دار ریاست دی. ملګري زه د کوم سپین ږیري ترجیحي او ځوانانو ته یې سوال کوم چې عارف د میز کورنۍ د منځه وباسئ دا شهادتونه ورکوي او پیاز ورکوي خو توس د دغه خپله خوره د پوره سوچ وکړئ دغه خوره د پوره سوچ وکړئ دا خوره تو ته داس نه در پرېږدي لکه د ته رنګې چې ته غواړې چې د تو د بوخ کاروبار وي یا تو د بازاره کاروبار وي یا تو سکولینه وي یا تو مدرسې وي دا شیان دغه نه غواړي دغه دا وایي چې دلته د هر شی تباه شي دغه دا وایي چې دغه خلک وډور شي په خوف کې ژوند تېر کړو او چې موږ بیا څه ورته وایي
دا ومني په حقیقت سره ووایي په رښتیني الفاظ سره ووایي چې حکومت پرېمي سره په امن پر وستل کې مخلص دی بلې وجه څه ده چې د ده زه شناختي ګرځوه د روپۍ مو په جیب کې دي دا عارف نن دی په رښتیني زوی دی دلته د پولیس افسر تلیفون په سر وکړه چې په تو باندې اف آی آر دی ته روشه موږ ته تلیفون وکړه وایي چې زه به راونیسم په موږ باندې یې ځای غوښتی مور ته چې بلکل روشه بیا توس دا نه دی الوتلی چې عارف په کور باندې پولیس یا ملشا بداله دو عارف یې نیولی وي خو همیشه د پوره چې ته تا کله وویل چې د تو باندې اف آی آر دی دا یو ویرهګی چې څوک شنوستم چې بیا د تو د امر قانون هم ماني خو یو شی نه ماني مثلا تو قانون مانی تو شناخت مانی تو چې نورې کومې خبرې دي احترام کی خو چې کیم یو شی ته غواړې او دا د وطن نقصان دی چې هغه ته وایي چې په دغه وطن کې به د امني وي او میږي نه در سره مانی دا جوته خبره ده په دغه کښې بیا دروغ نشته دا بیا بله هم نه در سره مانی او دا هم پرون په چانوزا کښې درته ویلي په دې خام کښې چې دا په کلکه مطلق په زړه باندې ولګوي چې د میز د کور یوه وړیکې جوکر موجوده وي او په دا لیار راونه وي په څټو نه ګډېږي او میز درته یو بیا سول کي او کومه توته هم سول کوم چې ته سره روان شه ته خپله لیار درته جوړه کړه ته د عمل لیار درته جوړه کړه ته د وخترۍ لیار درته جوړه کړه د حکومت د تو سره په کوم طرز باندې ژوند وړي هغه سره غا کړه ورسره تیار یې کړه که چیرې میز نه در سره ومنل چې یاره حکومت ته په غلطه لګیا یې د حکومت په سیخه باندې دی یا حکومت ته په غلطه باندې دی حکومت ته په سیخه باندې یې چې کوم حکومت تل یې ورته خواشه کوي د هغې جارې نه مې سرغړونه نشته خو دا خبره پکې موجوده وي چې موږ د دغه خوره بچو او دا خوره اول نه په ټوله نشه ده چې دا محفوظ وي امن وي او خوب را جوړي نه دا ماولي شرط وي درته په هر حواله سره ماولي شرط وي دا درته او انشاءالله تعالی زه خپله خبره درته ختم کوم خو د میز هېڅکله دا مه محسوس کوئ چې دی د خفا وي پریشان وي دا ما محسوس کوي د میز پریشانی خو هغه پریشانی وي چې کله مشرون ځوانون وتلی نه شي په علاقه کې بدامني وي او دا علاقه د امن د بدامنۍ طرف ته ځي هغه د میز غټه پریشانی وي که چیرې دغه علاقه د خوشحالۍ او د ترقۍ طرف ته دریمي یې میزو هم څومره خوشحال وي در سره کومه یو بیا درته وایم چې ته خپل سره کښېنه سپین ږیری ملک مشر لرې علما کرام لرې سیاسي پارټۍ لرې کښېنئ یوه مناسبه فیصله وکړئ آیا دغه خلک چې مړه کېږي دغه خلک مړه کېږي چې بدامني غواړي که امن غواړي دا شر غواړي که فساد غواړي په دغه شي باندې سوچ وکړئ په دغه شي باندې سوچ وکړئ چې دا کوم خلک مړه کېږي دا کوم نه مړه کېږي او د میز بیا آخري ټکی مې دا دی چې د میز د عارف د مرګ پاکستان ملک دی پاکستان ریاست دی ویلې چې دا د یخ په سوچ په مطابق باندې کېږي لہذا میز بیا دا ورته وایي چې هغه ذمهور خلک
دغه ذمہور دي چې سکیورټي ادارې دي یا نور دي د مرګ ذمہور دي ولې چې هغه خلک ته د دغه خلکو په وجه باندې تحفظ حاصل دی زه بیا د ټول چې د کیندو نه پښتون غلي دي د پښتونخوا د ګونج نه بیا دلته د میش کوم چې څومره غلای زه د ټول بیا یو ډېر شکریا ادا کوم ان شاء الله تعالی د میش حوصله لوړې دي مثبت دي ان شاء الله تعالی د کوشش وکړو زه بیا په دغه سټیج باندې ورته یایم ویلې چې دا رز زه وینم د ځون رز وینم د بل رز وینم خو دا زه بیا په دغه شي باندې ورته یایم چې دوه قدمه د امن او د قوم په خاطر باندې زه مخ ته وپڅټ کېږو نه مهرباني